ما د مرتب لپاره پیسې ووایم لاس پلاس هر تمکین پیسې وغواړي زه لکه خوښي مې ستا شموري غم دې فنا شموري غم دې فنا شموري ته آئینه د مینې فرشته د مینې زما وړوکی جهان قربان تا شموري ژوندون مې ستا شموري خوښي مې ستا شموري غم دې فنا شموري غم دې فنا شموري ته آئینه د مینې فرشته د مینې زما وړوکی جهان قربان تا السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. عطا فاونډیشن لغمان ته راغلی. په لغمان کې ډېرې کونډې لرو. عطا فاونډیشن ته فرق نه کوي، کونډه وي او هغه ته ځان ور ورسوي او حق حقدار ته ورکړي. عطا فاونډیشن بسته ټیم په سروې باندې د 102 کورنیو دپاره مواد توزیع لري. نو الله دې په غیبي ورحمیږي. زه به دا سوال کوم چې الله پاک زما د کونډو خویندو هغه هر چېرته وي ته یې حیا او پرده وساتي او ته عزت وساتي او ته بچي نیک صالح کړي، ته په ژوند کې برکت واچي. د څو خورګانو سره خبرې کوم دا په دې خاطر دا له تاسو سره شریکوم چې د دې ژوند د دې زندګي څنګه تېرېږي. ګورې چې کله د خاوند ژوند دې څنګه اوس دې ژوند څنګه دی؟ چې خاوند مې و ښه ژوند مې و، اوس چې نشته ده، اوس کوم هغه چې نو کوم سامان پاتې و د کور هغه هم ټول خرڅ کړو، یا په دوا ولګوه یا په نفقه ولګوه او خپله مریضه مې میت پیلوري م لروه. نور داسې دوست ما نشته چې ما سره مرسته وکړي او ما ځان دوا وکړم. خدای هیلې ته ناسته یم، که چې خورو که چې نه خورو، حیوانان ما نه قطع غواړي، ډوډۍ غواړي. زه وایم دا خیر ده اوس به راوړي، څوک به دونه پیدا شي موږ ته به راوړي او چې خدای په هیله همغسې په تمه ویده شي. اکاکا لکه څرنګې د دې خویندو ژوند زندګي د دې فریاد تا سره د خدای ډېر ښه وکړي چې ته دې موږ له حاله خبر شولې، چې تا سره دې الله ډېر ښه وکړي. پورې ټولو مسلمانانو ته دعا کوه، ټولو مسلمانانو ته دعا کوه. تاسو په موږ سره داسې تکلیف کش کاږه او تا دونه زحمت وکاږه. دا زموږ د دفتر کارت دی، ته موږ سره راجستر یې ښه او اوس تاسو سروې خو یې کړې ده که نه؟ اوه الله دې عزت وساته. لتا حیا زده کېږي سمه وینا زده کېږي ستا په پورې ستا مواد تسلیم شو، ژوند زندګي ستا باندې څنګه تېرېږي؟ ژوند زندګي وروره سخته ده، واړه واړه بچیان راته پاتې دي، یتیمان راته پاتې دي، غریبي ده سخته ده، کلم بوره نه وي کلم چای نه وي، کوټه هم نشته، داسې مرګ کې پرته یم، سخته ده، ډېره سخته ده وروره. واړه واړه بچیان راته پاتې دي، هم ماشومان ځوروي، هم مې غریبي ځوروي، هم مې کونټوم ځوروي، ډېره سخته ده آباد. واړه واړه بچیان راته پاتې دي، کونډه شوي یم، هم طالبان وړوکی جهان قربان تا شموري قلم پورته نه کړې څوک ویل دې کوه. سخته ده راباندې، بچیان مې ځوروي او مې غریبي ځوروي، بل کونډه یم، کلم بوره نه وي کلم چای نه وي کلم غوړي نه وي کلم اوړه نه وي. کوټه خو مې داسې کوټه ده چې اشداره نشته، دروازه نشته، سفر نه لرم، کله یو دیوال سوري ته کښېنه کله بل دیوال سوري ته کښېنه، داسې مې ژوند ده، سخته ده راباندې. پورې جاړه ما اوښکې دې پاکې که مې نه کړې له موجوده مې نه کړې وما جاوید خوارکي دومره خدای دې تا تل ژوندی لري، خدای دې تا سره هم ښه وکړي، ټولو مسلمانانو سره خدای دې ژوندی لره چې موږ غږ اوري، موږ فریاد اوري. خیر سه خدا کاکا
زما د کونډې خور فریاد وی الله دې څوک نه کونډی واړه بچیان مې ډوډۍ غواړي واړه بچیان مې نفقه غواړي په کور کې چې پلار وي کور پې راټول وي په هغه کور کې چې پلار نه وي او بالخصوصا افغانستان کې د دې ژوند د دې زندگی ډیره سخته ده خو الله دې ستا عزت وساتي خوري الله دې بچی نیک صالح کا او ټول مسلمانانو ته دعا کوه ټول ته دعا کوه دا درواله غم دې فنا شموري ته آینا نور د الله روی ته وګورئ راځئ دیو بل ته سره تیر شو سوله وکړو او د محبت شپې ورځې سبا کړو په دې معاشره کې زما د کونډې خور عزت به څنګه وي زما د یتیمو بچیانو رالویدل به څنګه وي ډېره سخته څو بچي د یتیم دي خورې زما مې لورګانې وه لورګانې دي او څلور مې زمن مې خو یو دانه که مېړه مې مړ شو زوی مې زارکی وه له مجبوري نه لاړه پوستې ته لاړه زه به پیسې مې پیدا کړل دا ورونو ته به ورکړم هغه یوه میاشت تېر نه شو شهید شو شهید شو راوسته مړه یو لاته راغله بس زموږ اسمانه باندې څه شو هماغه مې وچغېدل زنم ساره کور راته ټول زوی راننه بست برای خدای من میرم مدرسه و دست برنده زوی من دا سال دا سخت ورد را من تیری شما مجرد ورد مجرد بالغ سر کی چرتونه و چرتونه سبب پوری سرگان پتاو بیا سباش بچی من چه می وقعد چه ورد تیار که مرتب تا پردی خال مرتب که اچه ولی پریکردی اما با من تا مرتب کادی و که من تا بودان و صبری و کتابونه و خدا کم جیره ما د مرتب لپاره پیسې وغواړم لاش پلاس هر تمکین پیسې وغواړم خواندم مواد لرم نه خواته یو کومک راسره کېږي زه نه کوم ځای کوم تاسو حیوانان استغلي شو نو دغه مې برحاضه نو دغه مې حال ده زما نه ورونه راسره کوم نه لیورو راسره کوي هېڅوک نه مې دراځه نمازي ته وګایې ته ګایې څلور ورځ خو زما کور کې وړونه وه یو همسایه ته لاړم هغې کاسه وړه راته راکړه هغه یو خدای ژوندی لري بل ته لاړ بېرته راته خور راونه وړي زما خور ته ولو لورګانې ور په غاړې مشر زوی چې و هغه هم ترې الله واخیستو یو زوی مې ناسته پخی پټ ده شرما مې میږیانې شټۍ او چرت او فریاد کوي خورې اوښکې دې پاکې که زه دې م زوی یم ښه خدای ژوندی لري دغه موږ سره دې بېګا ته به دا وړو لاندې کړو به دا بچي به مې وخوري څونه به درته دعا وکړي ټولو مسلمانانو ته دعا کوه ټول ته خدایه ټولو ته آباد لري سره کوم داتا فاونډیشن موخه او هدف دا دی دا له تاسو سره شریکو چې خپل ګاونډ کې د یتیم غریب مسکین سره شفقت وکړي خپل خیر او خیرات په خپل لاس ورکړي قدرمنو دوستانو زما د خورګانو فریاد او ژړا تاسو واورېدله هغه ظالم ته وایم هغه ټوپکمار ته وایم چې دغه کونډې خویندې که د ستاسو خپل د پلار نه وي بیا به هم ستاسو ژوند څنګه وي اخر ولې لغمان ولایت توزیع د 102 کورنیو ته داتا فاونډیشن لخوا تر بلې خپرونې ستاسو په درانه خدمت کې حاضرېږم ښه وخت د الله په امان زده کېږي سمه وینا زده کېږي ستا په کتو مې ژوندون قضا شموري ژوندون مې ستا شموري خوښي مې ستا شموري غم دې فنا شموري